له کوټې څخه د ډېره اسماعیل خانه پورې دا سفر ډېر زیات ستړی کوله. یوازې د چیکینګ په نامه خو به دغه بس 10 واره درولې او د هر مسافر څخه به شناخت کارډونه کتل. بس چې ډېره اسماعیل خان ته ورسېدی نو هلته په یو هوټل ودرېدی چې مسافران د غرمې خوراک وکړي. دا خبره داسې ده چې دلته ډېره اسماعیل خان له راورسېدلو ولا ډېر زیات ستړي سو، دومره چک پوسټونه و، دومره تلاشیانې کېدې چې څه درته ووایم. اوس موبایل کې مې پیکیج ختم شوی، زموږ په خوا نیټ بند ولو، نو زه اوس ځم پیکیج لګوم او بیا برته راځم دلې به یو څه خوراک وکړم، بس بیا انشاءالله برته روانېږو د اسلام آباد په لور باندې. دې ټکټر ته وګورئ څومره راته پیسې. په موبایل کې مې پیکیج ختم شوی ولو، نو دوکانو خواته لاړم چې هلته پیکیج ولګوم، خو په یوه دوکان کې هم د پیکیج لګېدو سهولت نه ولو. برته چې راوګرځېدلم نو په یو دوکان کې ځوانان ناست ولو او غږ یې راباندې وکړ چې فضل افغانه موږ ته هر ولاګ دلته په ډېره اسماعیل خان کې ډېر په شوق باندې ګورو. نو زړه مې خوشحاله سو او د دوی مننه مې وکړه. راته ویې ویل چې دلته موږ ستا څه خدمت کولی سو. نو ورته ومې ویل چې اسلام آباد ته روان یم، موبایل کې مې پیکیج ختم شوی دی. نو یو ځوان راته وویل چې خپل نمبر راوښوه زه بیا در ولګوم. پیکیج لګېدو وروسته د دوی مننه مې وکړه، عکسونه مې ورسره واخیستل او د ډېره اسماعیل خان د تاریخ په اړه مې پوښتنې ځینې وکړې. نو راته ویې ویلې چې دا د خیبر پښتونخوا په جنوبي برخه کې پروت یو ښار دی چې سرحدونه یې د پنجاب او بلوچستان سره میلاویږي او د دې وڅنګ ته د سند رود هم تیر شوی دی. دا سیمه په زرغونوالي باندې مشهوره ده او دلته د ټولو زیاته ژبه چې ویل کېږي هغه پښتو او سرایکي ده. د دغه ځوانانو سره په خبرې کې ولم د دوی خبرو ډیر زیات خوند راکړ. په دې ساعت باندې ما سترګې په یو نیر باندې ولګېدلې چې هلته ماشومان په خړو اوبو کې لمبېدل، لوبې کولې. ډیر زیات خوند یې راکړ او خپل ماشومتوب یې رایاد کړ. کله چې زه ماشوم وم په لودره کې مې سبق وایي نو له سکول څخه به چې راچټی سولو نو زه او ملګري به داسې په دا خړو اوبو کې به لمبېدل او خپل ماشومتوب څخه به مې خوندونه اخیستل. دا اوس دا ګیسه داسې وځي او خواته دی راوځي، ته اوس یې در ښکاره کړه. دا خواته یې راوځي، راوتاست دا نو د نیر اوبه دي و ماته هغه د زه چې په ملتان کې وم لودره کې د هغه ټیم یادونه یې راتازه کړم. موږ چې کله ماشومان هلته چې به مې سبقان ویل نو دا قسم په دا نیرو کې به لمبېدل او د دې ځای سیند دی سره ګډ وړ دی، سرایکیان هم دي کې، پښتانه هم دي کې، رقم ژبې ویل کېدو والا خلک دلته کې اوسي. د هوټل وڅنګ ته یو جومات ولو، هلته مې اودس وکړ، لمونځ مې وکړ او برته رالم د بس وخواته. هم په دې ساعت مې د سیاګي یو ځوان ویل دی چې له اسلام آباد څخه را روان و. راته ویل چې په زله زه ستا هر ویلا ګورم. د هغه مننه مې وکړه او په بس کې کښېنستلم.